حکومت د فرانسې پولیسو دوی باندې فشار واچو چې موږ ته ځواب راکړي. دوی باندې فشار واچو چې چا د دغه افغانانو سره دغه ظلم کړی دی، دغه وحشت یې کړی دی، دا خلک پیدا کړي د قانون منګولو ته یې وسپاري. هیڅ کله نه باید داسې کار وکړو چې دغلته راټول شوي یو هدف هم دا دی چې د دغه شهیدانو د دوی د انصاف غوښتلو په لاره کې کومک په ځای ضرر ورسوو. ضرر څه معنا؟ دغه ځینه که چېرته موږ په سوله ییز شکل لاړ شو، دا غږ پورته کړو، دغه میډیا ته واورو، په ټوله فرانسه کې فرانسوي میډیا او نړیواله میډیا هغوی ته دا خبره ورسوو چې ولا دغلته پاریس ښار کې دلته ګوره اولمپیک را روان دی څه وخت پس، دا د دوی دپاره غټه بدنامي ده چې ولا په پاریس ښار کې په امن ښار کې خلک وژل کېږي، خلک سوځول کېږي، حکومت نشته، پوښتنه نشته. زمونږ هدف دا دی چې دغه خبره څومره ورسیږي نورې دنیا ته، میډیا ته دا ورسوو. که دلته موږ خدای ناخواسته داسې یو عمل وکړو، یا شیشه ماته کړو، یا موټر مات کړو، یا داسې یو کار وکړو، دا د ټول لاریون هغه هدف لاړه. هدف بیا دا شو، خلک بیا دا نه وایي چې ولا دوی راټول شوي وو چې دوی د پولیسو نه انصاف وغواړي. خلک بیا دا وایي دوی راټول شوي وو، دا وګوره موټر یې وسوځول. دا هغه اصلي خبره پاتې شوه. اصلي خبره دا ده چې د میډیا د لارې د سوله ییزې لارې نه په دې خلکو فشار واچو. اوس پولیس دی، دولت دی، هغه خو درته وایي ما خپله نه دی وژلی، یو نفر دی چا شخړه کړې ده یا هر علت چې دی هغه قاتل دی، هغه د دنیا په هر قانون کې قاتل دی. زم لګیا یم پسې ګرځم چې پیدا مې کړو، راشه تا ته به خبر درکړم. هغه خو خپله مسؤلیت نه مني، حتی دا وایي چې زم پسې ګرځم، زما پولیس زما استخبارات ټول پسې ګرځي. ښه چې ګرځي، کله به جواب راکې، څنګه به جواب راکې، ولې دومره په شدت دغه تحقیق مخته نه ځي؟ دغه پوښتنې موږ کولی شو، دا زموږ حق دی. نور دلته اوس معلوم خو نه دی که نه، لکه هغه څه وخت مخکې د یوه عرب هلک کیسه چې وه، هغه پولیسو وژلی و، هلته هم هغه بل اړخ معلوم و، ته راتلې خپله چې ویل چې ولا ستا ځواک، ستا پوځ، ستا پولیس وژلی. دا خو اوس دغسې قضیه نه ده، دا خو نامعلوم دی. زموږ غوښتنه صرف دا کیدی شي د دولت نه چې دولته ته مسؤولي، ته موږ ته ځواب راکړه، او که نه شي پیدا کولی د دغه ناکامۍ علت ووایه چې په پاریس غوندې پر امنه ښار هر کونج د کامرو نیولی، هر کونج د میټرو د بس کامرې پکې شته، د ټرین کامرې شته، هر دغه شته، ولې دا قضیه نه حل کېږي؟ دغه هدف دی. هدف دا نه دی چې موږ دلته چا سره شخړه وکړو یا لانجه وکړو یا ورته غوسې وښیو.